کم تصویر چې ما په لاس کې نیولی دی دا خانوالي افریدي دی چې دا په باړه کې د یو سکول او د کالج پرنسپل هم دی. مطلب دا چې په هر کال د دنه تقریبا په سوونو ماشومان او سټوډنټس چې کوم دي د دنه فارغېږي. بله ورځ په دې خبره باندې دا ګرفتار شوی دی چې د بله ورځ چې کوم په تیرا کې ډرون اټیک شوی و او کوم په موټر باندې ماشومان وژل شوي وو د هغې دپاره یې څه جذباتي خبرې کړې وې. نو تاسو ماته لږ دومره ووایئ چې مطلب هغه ماشومانو تصویران به تاسو لیدلي وي چې هغه څوک وي نو که په چا کې د انسانیت لږه غوندې درجه هم وي نو د هغه احساسات او جذبات به راوچتېږي. نو بیا د خانوالي افریدي په شانتې کس هغه به احساسات او جذبات څنګه نه راوچتېږي. ښه زه درته دا خبره کوم چې د خانوالي افریدي چې کوم ګرفتاري ده مکمل غیر آئیني ده او زه دا درته پروف کوم. اول خو آرټیکل 19 ما بله ورځ هم بیان کړی و چې دې مطابق هر چاته د اظهار رای ازادي ده. که بیا ته وایې چې نه د دې آرټیکل سره خپل ریسټریکشنز دي ضروري خو نه ده چې دا به په هر ځای کې اپلای کېږي. نو هغه ریسټریکشن هم ماته معلوم دي او هغه دي سیکشن 121 مطابق. د سیکشن 121 مطابق کم کس چې د غداري خبره وکړي نو هغه به گرفتار کېږي. بیا د سیکشن 124 A مطابق کم کس چې د بغاوت خبره وکړي هغه به هم گرفتار کېږي. تاسو به د خانوالي افریدي تقاریر لیدلي وي چې په هغې کې خو نه د بغاوت خبره شته نه پکې کومه د غداري خبره شته خو هغه د صرف د هغه ماشومانو لپاره آواز اوچت کړی و. نو زه دا ټولو له چیلنج ورکوم چې خانوالي افریدي چې کومه ګرفتاري ده هغه غیر آئیني ده او زه سره دا خبره پروف کولی شم او که دا ما ورته پروف نه کړله او دا مې ورته غلطه ثابت نه کړله نو زه به 1 کروڑ دینار ورکم په جرمانه کې. ښه بله خبره دا ده چې څومره سټوډنټس دي دلته ټول د هرې سیاسي پارټۍ نه تعلق ساتي هغه د سیاسي پارټي په خپل ځای خو چې دغه شان د امن خبره راځي او د ظلم خبره راځي نو تاسو وګورئ هغه بیا ټول په یو پلیټفارم باندې ودرېږي او په اتفاق سره ودرېږي. نو زه ته بیا هم وایم چې د خانوالي افریدي رهایي د زر تر زره وشي او که ونه شوله نو بیا به چې کوم دی موږ صرف د یو کال په انتظار یو او هغې نه بعد به بیا سټوډنټس غونډ پوره راوځي او هغې نه بعد به بیا د هغې ریزلټ د هغې نتیجه څه وي هغې نه ته خبر یې. نو آیا تاسو به بیا د خانوالي افریدي لپاره راوځئ که نه؟ راوځئ به که نه انشاءالله.